یو خبره درته وکړم ډېره ضروري ده. ډېر خلک په موبایل ټلیفون کوي وی قرآن شریف وګورئ نو قرآن شریف کې د نبی علیه السلام ویښته پروت دی مبارک او روان یې هغه اوبو کې واچوي. اوس کې السلام علیکم ملګرو، نن سبا په خلکو کې دا خبره ډیره زیاته مشهوره ده چې وی په هر قرآن پاک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک وي او وی څوک چې ځان سره دا راواخلي کنه او په جیب کې یا په پرس کې یا په بټوه کې واچي نو د دې په پیسو کې بیا ډیر زیات برکت راځي. نو آیا دا خبره صحیح ده او که غلطه چې د نبی علیه السلام ویښته مبارک په هر قرآن پاک کې موجود وي؟ راځي شیخ ادریس صاحب دغه کې باره کې ډېر بهترین خبرې کړي دي. زموږ عزتمندو څوک چې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت ساتي زموږ عزتمندو هغه دا ویډیو ضرور وګورئ زموږ عزتمندو. او څوک چې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت ساتي هغه به دا ویډیو ضرور شیر کړي. ټیک شو جی؟ راځي د شیخ صاحب دا خبرې وورئ او کمنټ کې شیخ صاحب ته ماشاءالله سبحان الله ضرور ووایئ. ټیک شو جی؟ راځي د شیخ صاحب دا خبرې وورئ جی. یو خبره درته وکړم ډېره ضروري ده. ډېر خلک په موبایل ټلیفون کوي وی قرآن شریف وګورئ نو قرآن شریف کې د نبی علیه السلام ویښته پروت دی مبارک او روان یې هغه اوبو کې واچوي. اوس کې دا ټول دروغ دي، ټول دروغ چورلټ. قرآن شریف خو چې کومه سپاره رټی ویښته پکې راوځي، یا پکې ښځې تلاوت کوي یا پکې سړي تلاوت کوي. نو د ښځو د سر ویښته پکې پرېوځي او کله د سړو او کله په دې هوا کې چې هوا ځي دا ویښته میښتې نو پکې پرېوځي. نو چې څوک وایي هلکه ما خو پاڼه وکته قرآن شریف کې ویښته پروت دی نو د پیغمبر مبارک د ویښتو به خدای دونه تذلیل کوي. دا څه خبره ده؟ دا کله دا بټو صاحب چې کله وفات شو که نه بټو ضیاءالحق پانسي کړی نو چې وفات شو نو د خلکو به وي په قرآن شریف کې د بټو ویښته دي با خلکو به ویښته سره بټو، حالانکه د بټو نه په سر ویښتو نه په ګیره ویښتو د بټو سر نه ویښته نشته. نو قرآن شریف کې ویښته د کم نه راځي. نو موږ به وروره غونډ میاشت خلکو ته وي نشته نشته نشته، اخره کې خلک صبر شو. اوس یې دا غم جوړ کړی دی وی ویښته په قرآن شریف کې او لټۍ وی پکې راووته کړ وی راته پلانکې سپاره وي پلانکې صورت او ویښته پکې راووت ته راوړه یو صورت ته ځای اوس به پکې پنځه شپږ راوځي. نو داسې خبرې دي، دا فضول خبرې دي. د رسول الله مبارک د ویښتو الله دومره هتک او بېعزتي نه کوي چې هغه زخرالي او خورۍ دي او دا سخت او دا څنګه وایي هغه د مبارک ویښته به خدای راوباسي، د هغه د سر مبارک او د هغه د ګیرې مبارک او خدای راوباسي. دا څه خبره شو؟ دا ګوره د بېعزتۍ خبرې دي، دا قطعا مه کوئ، دا د ګناه خبرې دي. داسې خبرې خو چې ښځې کم ښځو کې یو جنجال خو شته دي، خپل یو کتاب خو شته که نه د شریعت نه دی، دوی خپل کتاب دی. خو چې ښځې کومه خبره وایي خورې که نه ما وکتل که نه او وایي خورې هغه چې مې اوبو کې واچولو پلان کې اوس کله ټیک ټاک شو که نه بس. خو چې دا خبره خورې نه خورې نه خورې نه نو ټول پاکستان ته بیا د خورې نه خبره رسېدلې نو دې کې یو فوټۍ ګزاره کوي. ښځې کله وایي اوبه پلان کې دا چې زیارت له لاړ او بس چې راغی ټیک ټاک شو بس چې ګورې بل په زیارت دونه رش جوړي چې په لینډ کې ورته خلک ونه. نو داسې ده. حاجی تاسو د شیخ صاحب دا خبره اورئ د زموږ عزتمندو. شیخ صاحب وایي چې دا بالکل درو خبره ده او یقینا چې دا درو خبره ده زموږ عزتمندو. دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تپل دي زموږ عزتمندو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان چې په ما باندې قصدن دروغ راو تړل کنه دا انسان د ځان لپاره په جهنم کې ځای تیار کی. نو زموږ عزتمندو د دې خبرې نه خپل ځان هم محفوظ وساتئ او څوک چې ستاسو یاران دوستان خپل خپلوان رشتہ داران وي هغه هم د دې خبرې نه خبردار کړي چې دا خبره بالکل غلطه ده. زموږ عزتمندو دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تپل دي زموږ عزتمندو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې څوک دروغ تپي نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه کیږي. نو د دې خبرې نه خپل ځان محفوظ وساتئ زموږ عزتمندو. دا د دې خبر اس حقیقت نشته دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویښته مبارک په قرآن پاک کې نه دی موجود، دا زما او ستا ویښته دی. ټیک شو جی؟ الله رب العزت مونږ ډېر خوشاله باد وساته. دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.